د امریکا په کالیفورنیا کې د لګېدل شوي اور له کبله د دغه ځای خلکو ته په میلیارډونو ډالرو مالی نقصان اوښتی او د مړو شمیر هم 1400 ته ورسېدل. په دغه ځای کې قیمتي ګاډي، ګرانبیه کورونه او د میلیونونو روپیو هوټلونه له خاورو سره خاور شول. آیا تاسو پوهیږئ چې په دغه ځای کې چې شاوخوا ټولو شیونو اور اخیستی، دغه یوه د مسجد ودانۍ څنګه رکه روغه پاتې شوي، سوځېدلې نه ده او نه هم شهیده شوې ده؟ قدرمن دوستانو، مسجد د الله کور دی، یو پاک او مقدس ځای دی چې مسلمانان دلته راځي او الله ته په سجده کیږي. په دغه مسجد کې حتما قرآن کریم او نور د اسلام د دین مقدس کتابونه. ملګرو، تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د کالیفورنیا په لګېدل شوي اور باندې د امریکا ټولو اوروژونکو ادارو خپل پوره وس وکړ، خو دغه اور یې کنټرول نه کړ. بالاخره له دغه مسجد څخه یوه ډله خلک راووتل چې د الله کتاب قرآن کریم یې په لاس کې و او دغو خلکو په جهر یعنی په لوړ آواز باندې اذانونه شروع کړل. همداسې په اسلام کې دي چې کله په یو ځای باندې آفت یا نوره داسې الهي تباهي راشي، نو مسلمانانو ته ویل شوي دي چې په همغه وخت کې تاسو په لوړ آواز باندې اذانونه وکړئ، الله تعالی ته دعاګانې وکړئ چې الله د دغه آفت مخه ونیسي. نو همداسې کله چې په امریکا کې له دغه مسجد څخه یوه ډله خلک راووتل او په لوړ آواز یې اذانونه وکړل، نو اور سمدستي له مسجد څخه په بله خوا شو او تقریبا 50% اور مړ شو. نو په دې وخت کې د دغه سیمې ټول امریکایان حق حیران شول او سمدستي په ژړا شول. په میډیا دا هم ویل کیږي چې ځینو یې سمدستي ایمان راوړ او الله تعالی ته په سجده پریوتو. د کالیفورنیا دغه لګېدل شوي اور د امریکا د هالیووډ د فلمونو د غټو اداکارانو کورونه هم وسوځول چې پکې د یو کور قیمت تر 20 میلیونه ډالره پورې وو. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.